د بانک په تجارۍ کې شل ټنه وزني دروازه په داسې حال کې چې د دې په دیوالونو باندې اوسپنه هم لګېدلې وه. د دې جوړونکو په دې باندې دومره باور درلود چې هغوی د بانک په تجارۍ کې د خطر زنګ هم نه و لګولی، ځکه چې دې ته نه ماتېدونکې تجارۍ ویل کېده. د دوی غرور هغه وخت مات شو کله چې غلو یو مسټر پلان جوړ کړ او تر پوره 22 ساعتونو پورې امنیت ته په جټکه ورکولو سره په دې تجارۍ کې پټ شول. یو ځل بیا د انفارمیټیو پښتون چینل ویډیوګانو ته ښه راغلاست. لیدونکو دا مسټر پلان څه و او دا د تاریخ تر ټولو لویه بانکي غلا ولې شمیرل کیږي. په دې باندې تر خبرو کولو دمخه موږ سیده ځو 19 د جولای د 1976 کال ورځې ته. د دریم د ورځې لمر راختلی و او د فرانسې د نیس ښار په سوسایټي جنرال بانک کې د کارکوونکو راتګ شروع شوی و. دغه بانک تر دې ورځې پورې د نړۍ د تر ټولو خوندي او تر ټولو مضبوطې تجارۍ لرونکی بانک و. شوي څه داسې و چې له مهالویش سره سم د بانک سټاف د تجارۍ خلاصولو ته لاړ. دا یوه ډیره درنده دروازه وه چې په کومه کې ډیر پیچلی کلف لګېدلی و. هغوی د کلف پاسورډ وواهه لیکن دروازه خلاصه نه شوه. اوس دلته په دې پوهېدل اړین دي چې په دې دروازه کې څو ځله مخکې هم داسې ستونزه راغلې وه، ځکه چې د دې وزن تقریبا 60 ټنه و. له همدې امله ډیری وخت په اسانۍ نه خلاصېدله. د بانک سټاف ته داسې ښکاره شوه چې د همیشه په څیر دا نن هم بنده شوې ده. نو هغوی د تجارۍ جوړونکي کمپنۍ سره اړیکه ونیوه. تر نیم ساعت وروسته د کمپنۍ ماهرین بانک ته راورسېدل او د تجارۍ د خلاصولو په هڅه کې شول. لیکن د حیرانۍ خبره دا وه چې دا ځل د کمپنۍ ماهرینو هم دروازه نشوه خلاصولی. هغوی څو ځله هڅه وکړه مګر د تجارۍ په خلاصولو کامیاب نشول. خبره اوس ورو ورو جدي کېدله ځکه چې د مشتریانو کتار ولاړ و او دا اوس د بانک د عزت سوال و. بالاخره تر 3 ساعتونو تیریدو وروسته هغوی پریکړه وکړه چې د تجارۍ په دیوال کې په سوري کولو سره دننه وکتل شي چې په دروازه کې آخر څه شی بند شوي. د تجارۍ په دروازه باندې په زوره دننه وتلو کوم علامات نه وو او د هغې په څلورو دیوالونو باندې هم هیڅ ډول علامات ونه موندل شول. په هیوي ډیوټي ډریل ماشین سره تر سوري کولو وروسته کله چې دننه وکتل شول نو ویې لیدل چې د تجارۍ دروازه دننه طرفه چا ویلډینګ کړي او بنده کړي ده. د دې منظر په لیدو سره په دې باور کول ډیر سخت وو ځکه چې تجارۍ ته د داخلیدو یوازې یوه لار وه. نه هم د دې په منځ کې کوم روشندان وو او نه هم کوم کړکۍ، یعنی تجارۍ ته داخلیدل ناممکن وو. اوس د دې په لیدو سره ټول په دې پوه شوي وو چې دلته کوم غیر معمولي څه حتمن دي. هغوی ماشینري را وغوښته او د تجارۍ د دیوال په ماتولو سره یې دننه تګ فیصله وکړه. دا کار ډیر وخت ضایع کوونکی و ځکه چې دغه دیوالونه له عادي دیوالونو څخه ډیر ډبل او په منځ کې اوسپنه هم کار شوې وه. خلاصه تر 2 ساعتونو مهنت وروسته دومره سوری جوړ شو چې یو انسان پرې دننه شي او کله چې دننه وکتل شول نو دا منظر د باور وړ نه و. د بانک تجارۍ لوټ شوې وه، ځینې صندوقونه مات او ځینې خلاص پاتې او تر ټولو په زړه پورې خبره دا وه چې د تجارۍ په دیوال د سپری پینټ په وسیله د مشهور الفاظ لیکل شوي وو، د کومو چې پښتو معنا ده بغیر له وسلو څخه، بغیر له نفرت څخه او بغیر له زور زیاتي څخه. اوس د بانک سټاف په هوش کې راغی چې هغوی د تجارۍ په ځمکه کې یو کیندل شوی تونل ولید. اوس مخکې وړاندې کار د پولیسانو و کوم چې په هغه وخت کې را رسیدلی وو. غلو په تجارۍ کې د موجودو پیسو او د سرو زرو له خښتو علاوه له 400 څخه 400 صندوقونه مات او د هغو له منځ څخه د قیمتي شیانو تر اخیستلو وروسته تښتېدلي وو. کوم تونل چې دوی کیندلی و هغه تر ځمکې لاندې د ښار تر ټولو لویې چټلې برخې ته وته. هلته پولیسو ته ډیر ثبوتونه په لاس ورغلل چې په کوم کې وسایل او 22 د ګاز سلنډر وو چې د کومو په مرسته غلو د ویلډینګ کار ترسره کړی و. یوازې دومره نه بلکې په تونل کې د تازه هوا لپاره ایر فریشر او تقریبا 1 کیلومتر اوږد برقي تار هم وموندل شو. دا غلا د 20 میلیونه ډالرو څخه هم زیاته وه، د کومې چې اوسنۍ بیه 110 میلیونه ډالر یا هم 900 کروڑه روپۍ راځي. دا نه یوازې
یوازې د پیړۍ تر ټولو لویه بانکي غلا وه، بلکې د پولیسو دغه څېړنې ته د فرانسې د تر ټولو لویې څېړنې درجه ورکړل شوي. خلاصه دا خبر اوس په ټوله نړۍ کې خپور شوی و. د بانک عزت ته هسې هم زیان اوښتی و، لیکن دا د فرانسې د پولیسو لپاره هم ډېر د شرم ځای و. تر راتلونکو څو میاشتو پورې پولیسو خپل زور وازمایه. د شاوخوا خلک یې ونیول، د بانک له سټاف څخه یې څېړنې وکړې، لیکن له هیڅ ځای څخه یې د غلو کوم معلومات پیدا نه کړل. بیا تر 3 میاشتو وروسته په اکتوبر د 1976 کې پولیسو یوه ډېره لویه نښه ومونده. د غلو د ډلې یو غړی د خپلې ملګري په مرسته ونیول شو. لومړی خو ده نه منله، لیکن کله چې پولیسو طبیعت برابر کړ نو هغه په ویلو پیل وکړ او د ټولې ډلې نومونه یې افشا کړل. پولیسو ته د حیرانتیا خبره دا وه چې دا ډله د وړو او کوچنیو غلاو لپاره مشهوره وه. دومره لویه بانکي غلا د دوی ترسره کړې وي، دا خبره یې نشوه منلی. د دې پلان جوړونکی په اصل کې کوم بل څوک و. د څېړنو په دوران کې د ډلې غړي پولیسو ته د یو کس نوم ورکړ چې د دوی مطابق د غلا اصلي پلان کوونکی و. دا د البرټ سپکجاري په نوم شخص په اصل کې یو انځور اخیستونکی و. کله چې پولیسو دا ونیو نو دا هیڅ د مجرم په څیر نه ښکارېده. ساده جامې، ساده ژوند او د ښار په وتلې برخه کې په یو ساده کور کې اوسېده. کله چې د ده له ګاونډیانو او شاوخوا خلکو څخه پوښتنه وشوه نو هغوی وویل چې البرټ یو ساده پده انځور اخیستونکی دی کوم چې یوازې په خپل کار بوخت وي. لیکن د البرټ سپکجاري په باره کې چې پولیسو کوم فکر درلود دا له هغه څخه بالکل بدل و. هغه سمدلاسه د پولیسو په وړاندې اعتراف وکړ چې د پلان جوړونکی همدای ده. د پولیسو لپاره دا قضیه تقریبا بند شوې وه، مګر دا خو یې صرف پیل و. د البرټ په وینا چې د لومړی په همغه بانک کې یو صندوق اخیستی و او په پلمه سره تجارۍ ته تللی او له ټولو شیانو یې عکسونه اخیستي وو. د لومړی په خپل صندوق کې یو الارم ساعت کېښود، د کوم زنګ چې یې د شپې وخته برابر کړ. کله چې د الارم تر زنګېدو وروسته هم کوم څوک خبر نه شول او نه هم د خطر زنګ ووهل شو نو دا یقیني شو چې په تجارۍ کې هیڅ امنیتي سیستم نه دی موجود. بیا هغه د انجینیر په شکل کې د ښاروالۍ دفتر ته لاړ او د ښار نقشه یې واخیسته. په دې نقشه کې یې د کثافاتو د ویستلو کرښې او له بانک څخه د هغوی لرېوالی اندازه کړ. بیا چې د محاسبه وکړه نو تقریبا د کثافاتو له کرښې څخه د 26 فوټه تونل په ویستلو سره د سیده د بانک تجارۍ ته رسیده. اوس د دې کار لپاره ډېر محنت ته ضرورت و. نو له همدې امله البرټ د ښار له یوه بدماش سره اړیکه ونیوه او هغه ته یې خپل ټول پلان ووایه. هغه بدماش خپل کسان په دې کار باندې بوخت کړل. د تونل په کیندلو باندې تقریبا 2 میاشتې تېرې شوې، ځکه چې دا کار بغیر له ماشینري څخه ترسره کېده او دا کار باید یوازې د شپې پر مهال ترسره شوی وای چې په بانک کې هیڅوک نه وي موجود. په دغه وخت کې البرټ خپل پوره کوشش ترسره کولو چې د کثافاتو له کرښې د پاسه سړک ته هم کوم اواز ونه وځي. بیا په 18 د جولای د هفتې یا دویم په شپه دوی بالاخره تجارۍ ته دننه شول. تر راتلونکو 22 ساعتونو پورې هغوی په ډېر آرام سره هر څه لوټ کړل. د کوم په دوران کې چې دوی هلته د غرمې ډوډۍ هم وخوړه او د ماښام هم او په تلو کې یې دا مشهور الفاظ هم ولیکل او لاړل. پولیسو البرټ قاضي ته وړاندې کړ چیرته چې د دې قاضي په وړاندې هم خپل جرم ومانه. هغه د څېړنو په جریان کې د خپل پلان ثبوت او د غلا شوو پیسو شمیر په یوه کاغذ باندې د کوډ په شکل کې لیکلی وو. البرټ ویل چې دی به دا کاغذ یوازې قاضي ته ورکوي او یوازې قاضي به وکولی شي چې دا کوډ ووایي. د دغه کار لپاره قاضي البرټ خپلې کوټې ته راوغوښت. البرټ هغه کاغذ د قاضي په لاسونو کې ورکړ په کوم باندې چې د ښار نقشه رسم شوې وه. اوس قاضي په هغه نقشه باندې ځان پوهاوه چې البرټ سمدلاسه د کوټې له کړکۍ څخه ټوپ واچوه. دا کوټه په لومړي منزل کې وه او تر هغې لاندې یو موټر ولاړ و. البرټ د موټر په چتو غورځېدو او سمدلاسه په پورته کېدو سره یو موټر سایکل چې له وړاندې څخه یې د انتظار کولو په هغه باندې په کېناستو سره وتښتېدو. د پولیسو تر لکونو هڅو وروسته هم دی ونه نیول شو.
څو کلونه وروسته د مرکه د ایټالیا په یو تلویزیونی چینل باندې خبره شوه په کوم کې چې د وویل چې مال د 12 کلنۍ راهیسې له خزانو سره ډیر شوق درلوده او دا شوق ما په دې غلا سره پوره کړ. داسې ښکارېده چې هغه د مرکې په وسیله د فرانسې پولیس تنګوي. له هغې نه وروسته البرټ چیرې لاړ دا خبره هیچا ته نه ده معلومه. په 1980 کې البرټ سپاکجاري مړ شو. د هغه د مور په وینا چې د البرټ جسد چا د هغوی د کور مخ کې ایښی و. هیله ده چې د انفارمیټیو پښتون چینل دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ. په راتلونکي په زړه پورې ویډیو کې به سره وینو. تر هغې د خدای په امان.